تر اوسه پورې خو ایجنسۍ نه وي دا شی پکې نه و مطلب ګندګیانې به وي تپوس والا څوک نه و دیړیمار به خلکو راوستل هغه نه اوس به زموږ کېدو نو خو الحمدلله چې اوس یو ډپارټمنټ راغلی دی کوم چې ټي ایم اے تحصیل میونسپل ایډمنسټریشن د ټي ایم او له طرفه په ضلع باجوړ کې پر هغهګانو کې د دې کار څلورمه ورځ ده چې دا خلک لګیا دي او دا نالۍ چې د ډېرو ورځو نه بلکې د ډېرو میاشتو د ډېرو کلونو راسې خرابې وي څښاوي په دې کې به ګندګي سټور کېدله او اوبه پکې سټاپ کېدلې مخکې به تلې نه کله به چې بارانونه وشو دا اوبه په بازار راواوښتلې دا روډونه به بندول بازارونه به څښا کول دوکانونو ته به ورتللې الحمدلله دغه ټي ایم اے والا راغلي دي د ټي ایم او صاحب د طرفه نن څلورمه ورځ ده چې دغه نالۍ به تاسو خان پشان د قام خدمت کول غواړم زه د خوشحال خان فکر ته شمې بلول غواړم زه د خپل رحمان په ملغلرو پوهېدل غواړم نو زه قدر ته ویم بابا زه قدر ته ویم بابا او زه قدر ته ویم بابا وای زه د خپل غازي امان ارمان پوره کول غواړم وای زه د غني خان فکر دنیا ته رسول غواړم وای زه روښانه فکر په خپل قام کې ویښول غواړم نو زه قدر ته ویم بابا زه قدر ته ویم بابا او زه قدر ته ویم بابا بابا مسئول ته بوزه بابا مسئول ته بوزه بابا مسئول ته بوزه بابا مسئول ته بوزه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د انجمن بهالي خصوصي افراد د ارګنایزیشن کتونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات مې والي امید ده چې ټیک به او زمونږ تل دغه دعا ده چې الله مو راته ټیک ټاک فیټ فاټ سیټ ساټ لري اوریدونکو څنګه تاسو ته پته راځي زمونږ یو کوشش یو کاوش زمونږ د ارګنایزیشن او هغه دا چې موږ د مظلومیت او مزدوریت आवाज راټوت کو او په دې خلکو باندې څنګه کار وکړو په دغه سلسله کې په کار مو خوشحالي کو چې په علاقه کې په ضلع کې یعنی زمونږ په دې قام باندې کېږي او د پرمختګ کار کېږي نو موږ په خوشحالي کو در چا د اړخ کېږي او در چا دربه کېږي نن په دغه سلسله کې تاسو ګورئ د وردیانو په پته لګېدلي چې د ټي ایم اے له طرفه د ټي ایم اے ښار باجوړ له طرفه تر اوسه پورې خو ایجنسۍ نه وي دا شی پکې نه و مطلب ګندګیانې به وي تپوس والا څوک نه و دیړیمار به خلکو راوستل هغه نه اوس به زموږ کېدو نو خو الحمدلله چې اوس یو ډپارټمنټ راغلی دی کوم چې ټي ایم اے تحصیل میونسپل ایډمنسټریشن د ټي ایم او له طرفه په ضلع باجوړ کې پر هغهګانو کې د دې کار څلورمه ورځ ده چې دا خلک لګیا دي او دا نالۍ چې د ډېرو ورځو نه بلکې د ډېرو میاشتو د ډېرو کلونو راسې خرابې وي څښاوي په دې کې به ګندګي سټور کېدله او اوبه پکې سټاپ کېدلې مخکې به تلې نه کله به چې بارانونه وشو دا اوبه په بازار راواوښتلې دا روډونه به بندول بازارونه به څښا کول دوکانونو ته به ورتللې الحمدلله دغه ټي ایم اے والا راغلي دي د ټي ایم او صاحب د طرفه نن څلورمه ورځ ده چې دغه نالۍ به تاسو دغه شاټ هم دې نه ظالمه چې بالکل لاندې حکم چې دی ویښ دی هغه یخ دی او پرس لیدلی دی هغې ته یې ورسولي دا ګندګۍ نه دي او سایډ ته راګزار تللي او دا صفایي ډېره په ښکلې طریقه روانه ده د بازار یو دکاندار راڅه ولاړ دی خوا ته چې مخکې نه ګندګي څنګه وه دې کار ته به کم نظر ګوري او دا کار څومره ورځ ده چې دا کوي سراج خان سلامونه راته واخله دلته هم دکان دی څه چې دی او د ټي ایم او د کار ته به کم نظر باندې ګورئ بسم الله الرحمن شکریہ تحصیل خان دا دکان دلته دا مخامخ دکان دی دا زما د کپړې دکان دی کې ټیلرینګ کوس او کار خو لکه مخکې زمونږ دا ماحول ډېر خراب او ډېر ښه ماحول نه و اوس دا کم ټیم راغلی دی د دې زه ډېر شکریہ ادا کوم زه دونه وخت یې راکړه درېیمه څلورمه ورځ یې ده که په اخلاص کار کوي صفایي ډېر زبردست ماحول جوړ شو مخکې به بازار کې بدبوی و د نالو نه راختو ډېر خراب ماحول و اوس ماشاءالله چې دغه شان کارونه رسې وشي ځای په ځای باندې هر یو محکمې وکړي انشاءالله څه مسالې به بیا پاکستان کې نه به باجوړ کړي انشاءالله بابا ورسره دوه خبرې کوي سراج خان ویل چې هر یو ډپارټمنټ والا خپل فرض وپېژني خپل کار وپېژني خپل ډیوټي وپېژني نو انشاءالله قام به مخکې ځي مسله به نه بابا دا ټي ایم او والا راغلي دي څلورمه ورځ د صفایي کوي بازار یې صفا کو په کم نظر ورته ګوري څه به ووایي بس تاسو ډېره مهرباني ده زموږ په ښه نظر ورته ګورو او دغه تاسو ډېره مهرباني ده چې تاسو زموږ خدمت کوئ الله دې ستاسو خدمت وکړي او دغه خبره ده چې د حکومت ته موږ ډېر راضي وو او
او ټول قام مطمئن دی ټول ولس مطمئن دی د ټي ام او صاحب نه چې ټي ام ای طرفه دا باجوړ کې یو ښکلی کار روان دی الحمدلله بازارونه سبا کېږي وختي مې ملګري څخه خبرې کولې چې ښار هم وشو راغم روان دی پشت بم کېږي عنایت کلی بم کېږي په باجوړ کې به یو ځای هم داسې نه پاتې کېږي چې هلته ګندګي پرته وي انشاءالله چې کوم ځای ته موږ ته په نظر راځي یا زموږ د نظر نه اوډي موږ غوږ ته راورسوئ د ټي ام ای ملګري به درځي ټي ام او صاحب سره رابطه کولی شئ او دغه ټول باجوړ به انشاءالله یو ښکلا پیدا کوي یو نوی باجوړ به جوړېږي او یو مثالي باجوړ به جوړېږي انشاءالله نو ډېره مننه کوو د ټي ام ای والا چې ټول راغلي خپل فرض ادا کوي